پوښتنه کړې ده چې د چا سترګې په ویلډنګ باندې خوږې شي او بیا په سترګو کې قطره واچوي او د هغې تریخوالی په ستوني کې محسوس هم شي، آیا په دې باندې روژه ماتېږي او که نه؟ نو جواب دا دی چې که د چا سترګې خوږېږي یا غوږونه خوږېږي یا مثلا د بدن بل کوم ځای لکه سر کې کوم ځای زخم دی، خېټه باندې زخم دی، بل یو اندام کې زخم دی او دې که چا دوایي واچوله نو په دې باندې روژه نه ماتېږي، ولو که په دې سترګو کې واړه واړه سوري شته، مسامات شته چې د هغې د وجې نه په تالو کې تریخوالی پیدا کېږي، یا کله که به څوک په غوږ کې مثلا شی واچوي نو تالو کې تریخوالی پیدا کېږي، خو د هغې د وجې نه روژه نه ماتېږي، ځکه روژه ماتېږي په هغه شي باندې چې کوم شی په عادتي لار باندې د انسان معدې ته ورشي چې هغه لار ده د خولې یا د پوزې والا چې په ستوني باندې تللې ده. د دې نه غیر د سترګو په قطره اچولو، د غوږ په قطره اچولو باندې روژه نه ماتېږي. السلام علیکم ورحمت الله.